السلام علیکم ګرانو ملګرو، ښه راغلاست. د نن درس ده. نن په دې درس کې موږ او تاسو د فورمول حل ده او د بلخ ولایت دویم فورم د 1400 کال فورم حلوو. دې فورم کې چې کوم سوالونه راغلي ټول مطالعه کوو، همدغسې حلوو. د دې فورم لومړی سوال چې دی ګرانو ملګرو، لومړی سوال چې دی ویلي دي چې د دغه تابع یعنې جی ایکس یو تابع راکړې ده، جی ایکس مساوي کېږي -15 پر چې ده ایکس. د دې تابع د تعریف ساحه پیدا کړي، یعنې ډومین تابع ډومین پیدا کړي. صحیح ده؟ ډومین ګرانو شاګردانو ډومین کوم قیمتو ته ویل؟ ډومین هغه قیمتو ته ویل کېږي چې تابع ته ورکول شي او تابع پکې لیتني یا مبهم نشي. یعنې هغه قیمتونه چې تابع نه مبهم کوي او نه لیتني کوي هغې ته ډومین د تابع وایي. موږ ته به دې تابع ته قیمت نه ورکړو چې دا تابع مبهم یا لیتني شي. صحیح ده؟ او دا تابع د چی په شکل ده؟ د کسر په شکل. همیشه په یاد وي چې یو تابع د کسر په شکل یعنې اف ایکس پر جی ایکس وي، اف ایکس پر جی ایکس همیشه په یاد وي چې مخرج خلاف د صفر حل کوي، یعنې جی ایکس خلاف د صفر. ولې چې مخرج صفر شي عدد تقسیم صفر لیتني کېږي. خبره صحیح ده؟ نو د دې مخرج موږ راخلو خلاف د صفر حلو، نو ایکس خلاف د څو کېږي؟ خلاف د صفر. یعنې دې تابع ته موږ صفر نشو ورکول. نو چې وایي ډومین د تابع عبارت ده د آی آر ټول حقیقي عددونه بغیر د څو نه؟ بغیر د صفر نه. بغیر د صفر نه. دا د دې سوال ځواب ده چې اندغه سوال اول د آر نه ده، دویم دریم څلورمې صحیح ده چې آر ده، آر بغیر د صفر. ښه، دویم سوال د بلخ د ولایت دویم فورم کال 1400. دویم سوال ده چې موږ ته دوه ټکي راکړي دي. د لومړی ټکی ده چې پی یو 12 او 4 او پی دوه چې ده هغه ده -1 او -6. دلته موږ نه چې غوښتی؟ میل غوښتی، د یو مستقیم میل غوښتی. ګرانو شاګردانو په یاد چې د یو مستقیم میل کله چې دوه ټکي معلومي څه رقم پیدا کېږي؟ همیشه په یاد میل څه رقم پیدا کېږي چې کله دوه ټکي معلومي y2 -y1 تقسیم پر x2 -x1 دغسې پیدا کېږي میل. صحیح ده؟ کله چې دوه ټکي معلوم وي چې دلته دا x1 ده، دا y1 ده، دا x2 ده، دا y2 ده. نو دلته زو m مساوي کېږي، میل مساوي کېږي څو وایو؟ y2 څو ده؟ -6 منفي شي -4 نه تقسیم پر منفي شي -4 x2 -1 منفي شي 12 چې مساوي کېږي. دا دواړه څو کېږي ګرانو شاګردانو؟ دا دواړه -10 راوځي او دا دواړه -14 راوځي. منفي د منفي سره خلاص، ځواب زموږ راوځي 10/14. دا د دې کرښې چې ده میل ده. میل ده چې جواب یې څوم ده؟ جواب یې دریم جواب ده. اول یې د -14/10، دویم یې د 14/10، دریم یې د 10/14 چې همدغه جواب هم. ښه ګرانو شاګردانو د دې فورم دریم سوال ده. دریم سوال یې داسې ویلی ده چې یو ماتریکس مثلا 1/2 د یو ماتریکس په ترانسپوز کې ضرب شوی ده او دا ماتریکس بیا ترانسپوز شوی ده او جواب یې راوتی. ځواب یې چې ده 3 2 1 او 8 په دې شکل ده. او موږ نه چې غوښته پس چې پیدا کړي د لومړي ستون، د لومړي ستون د عناصرو مجموعه پیدا کړي. یعنې لومړي د اول خو دا موږ ته د A ماتریکس پیدا کړي، بیا د A په ماتریکس کې د لومړي ستون چې دغه لومړی ستون راځي د دې مجموعه پیدا کړو. نو موږ اول زو چې پیدا کوو؟ د دې ماتریکس چې پیدا کوو؟ لومړی ستون پیدا کوو، یعنې اصلي د A ماتریکس پیدا کوو. نو اول څه رقم کوو ګرانو شاګردانو؟ دا ماتریکس د ترانسپوز نه باسو. دا ماتریکس د چی نه باسو؟ ترانسپوز. یعنې دې ته یو د بل موږ یعنې ترانسپوز لیکلی وسي دا ترېنه لرې کېږي. نو لیکو چې 1/2 که نه 1/2 A ترانسپوز. نو دا چې ترانسپوز په دې معنی چې سطر ستون ته وي. دا سطر ده 3 او 2، دا سطر ده 1 څو ده 8 دغسې شکل ته ویسي. صحیح شو؟ داسې شکل ده. اوس اطراف ضرب څو کوي؟ 2 کوي. د خوا هم ضرب 2 کوي او د خوا هم ضرب څو کوي؟ ضرب 2 کوي. صحیح ده؟ د خوا هم 2 د 2 سره ځي څو کېږي؟ A ترانسپوز مساوي کېږي، A ترانسپوز مساوي کېږي ضرب کوي 3 په 2 کې 6، 2 په 2 کې 4 کېږي او 1 په 2 کې 2، 2 په 8 کې 14 دغسې په دې شکل. اوس بیا ترانسپوز کوو، بیا یې ترانسپوز کوي، بیا د ترانسپوز نه باسو. نو A مساوي کېږي څو؟ دلته دا سطر ستون ته لاړه 6 او څو شو؟ 6 او 2. دا سطر ستون ته لاړه 4 څو شو؟ 14. چې موږ ته ویلې دا اوس A ماتریکس پیدا شو، موږ ته ویلې چې د لومړي ستون عناصرو مجموعه پیدا کړي. یعنې 6 جمع څو ده؟ 2. 6 جمع 2 څو کېږي ګران شاګردانو؟ 6 جمع 2 8 کېږي. ځواب یې ګورو چې دریم جواب یې صحیح ده. دریم څلورم سوال د دې فورم ده د مزار شریف د دویم فورم د کال 1400. سوال داسې ده چې یو ټکی راکړی پی لوګارټم دی 1/4 او لوګارټم د 1/5.
صحیح ده. دی غوښتي چې دا په کومه هغې کې ده، په کومه ناحیه کې ده. موږ لرو 4 ناحیې لرو که نه، 4 ناحیې لرو چې دغه زموږ 4 ناحیې دي. دا 4 ناحیې دي چې په اوله ناحیه کې موږ پوهېږو دواړه مثبت دي. دویمه ناحیه کې اکس منفي ده او وای چې ده مثبت ده، وای مثبت ده. درېیمه کې دواړه چې دي دواړه منفي دي، اکس وای دواړه منفي دي. او څلورمه کې اکس مثبت ده، وای چې ده منفي ده. په دغه شکل خواص باندې باید ځان پوه کړو. ښه راځو د دې علامه سره رقم ده ګرانو شاګردانو. تاسو اوس پوهېږئ چې لوګ د 1/4 کله چې یعنې لوګ د 1/4 کله دا موږ تقسیم ته ویسو تفریق ته، نو کوچنی د غټ نه تفریقي جواب یې چېرې وځي منفي. او همداسې دا هم چې کوچنی د غټ نه تفریقي جواب چېرې وځي منفي. نو دا ټکی په کومه ناحیه کې ده؟ دا ټکی په درېیمه ناحیه کې ده. چې د مکمل درسو لپاره یې کوی شي چې ټول درس مکمل درس په یوټیوب کې د تحلیلي هندسې. بل سوال ده، 5م سوال د دې فورم ده موږ ته راکړل شوی ده چې پی یو ټکی پی یو څو ده، جذر د 8 او 3 او پی 2 چې ده 3 او څو ده 8 3 او جذر ده 8. وای دا یو کرښه ده چې دغه دوه ټکو نه تېرېږي. تاسو د دې کرښې موږ ته چې پیدا کوي مایل یې پیدا کوي. چې دا سوال مخکې حل کړه داسې سوال مایل د یو کرښې سره هم پیدا کېږي. مایل د یو کرښې چې کله چې دوه ټکي معلوم وي وای 2 منفي وای 1 تقسیم پر x 2 منفي x 1 په دغه شکل پیدا کوو چې مساوي کې وای دلته څو ده جذر د 8 منفي وای 1 څو ده 3 تقسیم پر و x 2 څو ده x 2 3 منفي او x 1 څومره ده جذر د 8. چې دلته ګورو دا دواړه یو شی دي، دواړه یو رقم دي فقط په علامه کې فرق کوي. نو داسې به وکړو چې لاندې نه یو منفي مشترک نیسو. داسې به وکړو جذر د 8 منفي 3 تقسیم پر دې نه منفي مشترک ونیسئ جذر د 3 منفي څو ده منفي 1 منفي وبښئ منفي 8 ده جذر 8 منفي 3 داسې چې دا دې سره خلاصېږي. ځواب یې څو راوځي منفي 1. نو جواب څو شو منفي 1. څلورمه شمیره ځواب. ښه شپږم سوال د دې فورم ده. شپږم سوال داسې ده وایي یو تابع ده چې اف ایکس مساوي کېږي ساین ده پای پر 3. د دې تابع د قیمتونو ناحیه پیدا کوي. قیمتونو ناحیه ګرانو ملګرو رینج ته وایي، رینج ته یعنې ډوماین هغه قیمتونه دي چې موږ یې تابع ته ورکوو. رینج هغه قیمتونه چې تابع موږ ته راکوي. نو د دغه تابع چې دغه تابع موږ ته راکړې ده د دې رینج راته وایي. او موږ دلته ګورو چې دا تابع د اف ایکس تابع ده ما ایکس دلته نشته، یعنې دا ثابته تابع ده. دې ځواب که موږ راواخلو جواب یې څو ده اف ایکس مساوي کېږي جذر 3 پر 2 که نه ثابته تابع ده. یعنې دې تابع ته چې موږ هر شی ورکو بېلته همدغه عدد موږ ته راکوي. نو د دې تابع رینج څه ده؟ د دې تابع آر اف یا رینج چې ده خپل همدغه ثابت عدد ده، دغه ثابته ده. موږ دلته دا خبره زده کړه چې ثابت تابع همیشه رینج خپل عدد وي. نو جواب یې څو راوته؟ جواب یې جذر د 3 پر 2 یا جواب یې خپل همدغه تابع هم صحیح ده. چې دلته ګوري کوم جواب یې صحیح ده. دلته ځواب مثلا اول نه، دویم نه، دریم نه، جذر 3 پر 2 جذر 3 پر 2 صحیح ده. جذر 3 پر 2 ګرانو شاګردانو صحیح ده. دغه جواب ده. ځو د دې فورم اووم سوال ته. اووم سوال یو لیمټ سوال ده. لیمټ د شل x هم تقرب کړی ده 15 پر 100 ته. دلته موږ نه غوښتي دي چې د پای او اپسلون اړیکه پیدا کړي. همیشه هم په یاد وي که سوال په کانکور کې راغی چې د پای او د اپسلون اړیکه پیدا کړي، ډیره ساده طریقه یې دا د اکس ضریب اپسلون پر پای یعنې پای مساوي کېږي اپسلون پر دلتا وبښئ اپسلون پر دلتا د اکس ضریب ورسره مساوي کېږي شل سره مساوي کېږي. دلته اوس مخرج څو ده؟ مخرج یو ده. دلته طرفین وسطین کوو دا دې کې ضرب اپسلون مساوي کېږي دا په دې کې ضرب که شل چې ده شل دلتا دا یې ځواب شو. دغسې راوځي چې دلته اوس جوابونه ګورو چې جوابونه دلته نشته، یعنې دلته هدف نه ده، دلته اپسلون نه ده په کار، دلته یې په کار ده. نو اطراف تقسیم څو کوو؟ تقسیم شل. د خو هم شل د شل سره لاړه دلته مساوي شوه اپسلون پر شل چې ځواب یې دریم صحیح ده. دریم جواب. دلته راځو د دې فورم اتم سوال ته راځو. اتم سوال یو څو معادله‌یي تابع ده چې اف ایکس مساوي کېږي ساین د ایکس پر ایکس لوی ده 0 نه، بلې ویلې ایکس مربع جمع 1 ایکس کوچنی او مساوي د 0 لوی ده منفي 2 نه، او بلې ویلې 4 ایکس منفي 1 ایکس لوی ده منفي 5 کوچنی او مساوي د منفي 2 څخه.
دلته موږ ته ویلي د دې تابع لیمټ واخلئ، لیمټ د دې تابع اف ایکس لیمټ واخلئ، ایکس تقرب کړئ چی شته صفر ته د چپ لوري یا د کیڼ لوري څخه د تابع څو کېږي. دلته ګران شاګردان راځو د تابع لیمټ اخلو د چپ خوا نه د صفر خوا. صحیح ده، دلته هم صفر ده، لوی غوښته. صحیح ده، یعنې اکس غټ د صفر نه، غټ نه صفر ده، یعنې د مثبت د خوا ده، نو دا تابع نه ده. همالته چې راشو چې اکس کوچنی د صفر همدغه منفي د خوا نه ده، بس دغه قیمت یعنې دغه لیمټ په دغه تابع کې اخلو، یعنې لیمټ ده اکس مربع جمع یو اکس تقرب وکړي صفر ته ده چپ خانه، نو دې تابع کې وضع کېږي صفر مربع جمع یو چې ځواب یې راوځي څو یو، مثبت یو ځواب ده. چې راځو فورم ته، فورم کې دویم ځواب صحیح ده. ښه ګرانو شاګردان راځو نهم سوال ته. نهم سوال ده لیمټ ده شپږ پر اووه اکس، اکس هم تقرب کړی ده 14 پر 12 ته. وایي دلته موږ ته چې وکړئ د دلتا او اپسلون ترمنځ اړیکه پیدا کړه چې مخکې حل کړه. دلته څه کوو؟ اپسلون پر دلتا، اپسلون پر دلتا راسن مساوي کوو څو سره؟ د ایکس ضریب سره، شپږ پر اووه سره. صحیح ده چې دلتا هلته ویسو اپسلون مساوي کېږي شپږ پر اووه، چې کېږي شپږ پر اووه دلتا. دغه ده د اړیکه شوه. خو دلته ګورو چې شته که نشته، خو دلته دلتا بیا هم غوښتې ده، مخکې سوال غوندې دلتا یې غوښتې ده. نو دلته دا اووه دلته ضربه څو کېږي؟ دلتا مساوي شپږ دلتا مساوي کېږي اووه دلته ضرب کې اووه اپسلونه، اطراف تقسیم یا طرفونه په شپږو ویشو، یعنې دلتا مساوي څو شو؟ اووه اپسلون پر شپږ، چې څلورم ځواب یې صحیح ده. ګرانو شاګردانو د دې فورم لسم سوال ته راځو. لسم سوال یې داسې ویلی ده چې موږ ته وایي که چیرې اکس منفي دوه، بل حد ده مثلا 3 اکس جمع یو، بل حد ده مثلا 3 اکس منفي دوه. که چیرې دغه یو حسابي تصاعد وي یا ردیف وي، حسابي ردیف وي، نو تاسو موږ ته واخلئ اکس پیدا کړئ. اکس چې کوئ پیدا کړئ. صحیح ده، درې جملې دي. همیشه هم په یاد که موږ چیرته موږ ته درې جملې راکړي چې A B او C، دغه درې جملې یا درې ردیفونه، درې جملې چې دي، اول حد، دویم حد، دریم حد، دا هغه وخت حسابي تصاعد یا ردیف کېدای شي چې د منځنۍ حد دوه چنده، یعنې دوه برابره، یعنې دوه بي مساوي شي د دې دواړو حدونو د مجموعې سره، یعنې A جمع چند، A جمع څو ده؟ A جمع C په دغه شکل. یعنې دلته اوس موږ ته ویلې دا د حسابي تصاعد چې ده درې جملې دي، نو موږ منځنی حد چې کوو دوه چنده کوو، دوه ضرب 3 اکس جمع یو چې مساوي کېږي د دې دواړو جملو د مجموعې سره. اکس منفي دوه جمع 3 اکس منفي څو ده؟ منفي دوه. دوه ضرب 3 شپږ اکس، شپږ اکس دا ضرب کوو مثبت دوه، مساوي کېږي دا څلور اکس منفي څلور، چې دې نه اوس اکس راباسو د څلور اکس دخوا راوړو، شپږ اکس منفي څلور اکس مساوي کېږي مثبت دوه خواته وړو منفي څلور منفي دوه، دا دواړه څو کېږي؟ دوه اکس مساوي شو د دې سره منفي شپږ، دواړه خواګانې تقسیم په دوه، اکس مساوي کېږي منفي درې، اکس مساوي کېږي منفي درې، چې دریم ځواب یې صحیح ده، چې منفي درې ځواب.